د خیبر پښتونخوا په پیښور علاقه کې په یو غټ هسپتال کې یوه د زنانو ډاکټره چې هغه څو ورځې مخکې د هسپتال نه بهر چاویشتې ده. هغه چې چاویشتې ده د هغه کس بیان هم واورئ چې هغه ولې ویشتې ده او څه ویلي دي او د دغه ډاکټرې مور پلار او د فیملي د دې په باره کې څه ویلي دي چې دغه کس دا ولې ویشتله. ویډیو را سره هم پوره وګورئ چې تاسو ته هم خبر شئ او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي. خوږو دوستانو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي یئ نو مهرباني وکړئ چې دا در سره سبسکرایب هم کړئ چې دغسې نوې او تازه خبر تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. د دې مور او پلار د دې ډاکټرې په باره کې وایي چې دا ډاکټره د چا خوښه وه چې هغه هلک ورپسې رشتې هم رالېږلې، خو وایي چې دې ویل چې زه به خپل کورس پوره کوم او د هغې نه بعد به زه د خپلې خوښې هلک سره واده کوم. وایي چې دا یې خوښ هم نه و، خو دغه هلک ډېره زیاته خوښه وه او رشتې به یې رالېږلې چې مونږ د دې د وجې هغه ته انکار کولو چې د جینۍ خوښه نه وه، ځکه چې مونږ به د جینۍ نه هم تپوس کولو او په اسلام کې هم اسلام دغه اجازه ورکوي چې د خپل اولاد نه به ته تپوس کوي که هغه هلک وي او که جینۍ وي چې آیا ستا په دغه کور کې زه رشته کوم. وایي چې د دې د وجې به مونږ تپوس وکړو، زما لور به انکار وکړو، خو وایي چې هغه بدماشان او هغې مونږ ته دا ویلي هم و چې زمونږ نه بغیر تاسو بل چاته ورکولی نشئ. وایي چې دې کې ډېر وخت تېر شو، زما لور کورس هم پوره کو او ډاکټر ته هم جوړه شوه چې څه وخت د نوکرۍ هم شو چې پیښور په هسپتال کې نوکره شوې وه. هغه چې دغه هلک ته پته ولګېده او د هغې رشته مونږ د یو ډاکټر سره وکړله چې هغه هم ډاکټر او زما د لور خوښ هم او زما د لور هم دغه خوښه وه چې زما د یو ډاکټر سره واده وشي. وایي چې کله هغې ته پته ولګېده د هغې د کېدنې څو ورځې شوې وې چې هغه نوکرۍ له لاړله، یعنې ډیپټۍ له لاړله او هغه ډیپټۍ نه چې راوتله د اسپتال مخې ته پې دغه کس ډزې کړي دي چې پولیسو په هغه موقع باندې کس هم ګرفتار کړی دی او چې جینۍ اسپتال ته وړې ده او اسپتال ته یې دننه کړې ده نو هغې په هغه اسپتال کې دننه ساه ورکړې ده، یعنې مړه شولې. نو خوږو دوستانو د دې مور پلار د دې کس دپاره د سختې سزا غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ده ته دې سخته سزا ورکړی شي. آیا ده ته څنګه سزا پکار ده چې د یو جینۍ دا خوښ نه او ده په زور باندې کوله نو په زور باندې هېڅکله د چا سره رشته نه کېږي. ده ته څنګه سزا پکار ده چې پولیس یې ورته ورکړي. تاسو را سره هم خپل نظر شریک کړئ.